قربانه کې اخلاص په قربانه کې د الله حکم د الله حکم پورا کولو قرآن سوی حضرت ابراہیم علیہ السلام زوی ځان سره بوتلو د مینا میدان ته لاړ او هلته کې زوی ته خبره ښکاره کړه ماشوم بچی دی څومره دی فلما بلغ معه السعی کله چې بچی د ګرځېدو قابل شو د سعی او د محنت او د خوارۍ قابل شو دی اوس محنت کولی شي منډې ترړې د تکلیف حالات ختم شو فلما بلغ معه السعی سعی منډه ترړو ته ورسېد دا یاد ساتئ دا خبره ذهن کې کېنه یو زمون بچپن دی یو د انبیاء علیهم السلام بچپن دی انبیاء علیهم السلام د بچپن نه هغه الله معصوم ساتلی او انبیاء علیهم السلام د بچپن نه الله او خيار پیدا کړی فکله چې ولا خبره ښکارا کړه او یا بنیا اے بچی انی ارا فی المنام زب خوب کے گورم زب خوب کے گورم انی اصبحکا جزتا زبح قوم تا علالوم فانظر ماذا ترى سوچو کا دا اللہ پا حکم مغور فکرو کا خیال و سوچ دے سرے ماذا ترى ساسا خیال لے دا اللہ حکم اپو رکھے اسماعیل علیہ السلام معشوم بچے او بلاد تا فرمائی یا ابت فعل ما تؤمر اے زما والد محترم اے زما پلارا اوکا کم چتا تا حکم دے ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین تب ما امو میں کچرے دا اللہ خوخشوا انشاءاللہ کدا اللہ خوخشوا نو تب ما امو میں من الصابرین دا صبر کون کو نا انشاءاللہ کتما ذبح کے تما علالے نو انشاءاللہ کا اللہ غاڑی نو زبا صبر کو زبا صبر دلتا کیوں نکتا تویم انسان پخپل سوچ اور پخپل ارادہ باندے نیکی نشی کولے اور انسان پخپل سوچ اور فکر بانے دا گناہ نا نشی بچ کے زکا اسماعیل علیہ السلام ہوئی کہ دا اللہ خوخوا نو زبا صبر کم نو دک کریں گے دمائی منگو انسان پخپل ارادہ قربانی نشی کولے پخپل سوچ قربانی نشی کولے اللہ چاہتا توفیق ورکی دا چارڑکی پرون میں کتاب کا تو شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ دا کال دا اول نبے ساروے واغشتو ٹول کال بے اغسر داسی منو محبت کولو اساروے بے دانا خشتا کولو کل بے بنگریز لگولے کل بے وینزلو کل بے ولا پیر اوڑا کل بے سکول دا درس نہ بچے فارغا شو نو دا دکی قربانے دا ساروی نہ بتاوے دو راتاوے خدمت پہ والا کول یو ځلې یو ساروی اغشتو
ګډه اغشته غالبا دا ګډه د شیخ الهند صاحب سره دومره مانوس شو دومره بلد شو چې کله به حضرت شیخ صاحب شیخ الهند صاحب د کور نه ووته درس حدیث ته بلاړه نو ګډ به ورپسې روان شو ورپسې به روان شو او چې دوی به مدرسې ته داخل شو نو ګډ به د مدرسې په ګیټ کې دغه ته سم لاس الله د مدرسې په ګیټ کې به ګډ سم لاس بیا چې کله به درس ختم شو حضرت به کور ته روان شو ګډ به ورسره روان شو یو ځلې د اختر ورځ راغله د ګډ د قربانېدو وخت دی نو حضرت شیخ صاحب اوس د قربانۍ لپاره ګډ روانې نو سترګو مبارکو نه اوښکې روانې شو او په ژړا شو چې دا ګډ خو ما سره ډېر زیات مانوس او ډېره مخته دی خو دلته کې په نفس باندې قدم ښودل او ما تاسو ته وایي چې د قرباني د قربان نه ده او قربان د قرب نه دی او قرب د نزدېکت نه دی ته په دې الله ته ځان نږدې کوي وی ژړل لیکن چاړې پې راښکله نو زما قربانۍ لپاره مسائل الحمدلله ثم الحمدلله زی په زی مدرسې دي علما دي مفتیان تاسو ما 13 جمعو ویلو چې د قربانۍ متعلق دا الله حکم دی د دې د مسائلو علماء نه تاسو کې قرباني وا په کوم ساری باندې بکی قربانۍ کې بنیت ساسوي قربانۍ کې بنیت د الله رضا وي نیت به د غوښې نه ریا به نه نمایش به نه ځان خودل به نه ځان خودل به نه صرف ساروی وګوره صحیح ساروی وګوره په لاسونو خپو باندې روغ ساروی وګوره اور د الله قرب او د الله نزدېکت دا منشا وګرځوه کم معمولی دی په ذهن کې ریا رااله مونږ اکثر خلک وختي مالته میر صاحب تعلیم کولو خبرې وکړه ساروی به والي هغې له به بیا په موبایل باندې چې کوم دی تصویرونه وباسي تصویرونه به وباسي ریکارډینګ به وکړي خلکو ته به یې سینډ کړه لکه دا مې د قربانۍ لپاره ساروی اخیستی اوس د جمعې مانځه نه مخکې راتلم یو کس چې کوم دی تپوس وکړه په ټلیفون یاره مال الله اوس راکړی دی قرباني ځان دپاره مې غټ څاروی اخیستی دوه مې چیرې اخیستې دي او زما خینې ده او هغه چې کوم دی وایي زه قرباني کوم نو زه خپله قرباني ورکولی شم بلکل ورکولی شم ستا به صدقه شي د هغې په غاړه خلاص شي د قربانۍ مسایل زما عزتمندو دا یاد ځان له بانې مه جوړه سردار علي حقاني صاحب د الله پاک قبر د نورو نه ډکې وي یو کس راغی چې استاد جي په ما باندې 2 لک روپۍ قرضه ده ما باندې قرباني کی موږ له بانې جوړو دی په ما قرباني کی وی ما ورته چې 2 لک روپۍ به څوک خلاصوي وی سینې وډه بوله چې زه بیا خلاصوم وی مې چې 2 لکه قرض خلاصولی شي دا 1000 د پاسه 2 لکه خلاصوي دا 1000 قرباني پتا کی نو قربانۍ له بانې مه جوړه صرف ساروی وګوره صحیح ساروی وګوره په غاښونو په ټولو الله جل شانه دې رحمت زما عزتمند د نن امت عجیبه حالاتو طرف ته دې میلو کې تاسو ګورئ د قربانۍ څاروو دپاره خلک قسمه قسمه دوکې کوي اغشتو والا هم دوکې کوي خرڅولو والا هم دوکې کوي قرباني کوم یو طرف ته خو قرباني کوم بل طرف ته د الله حکم ماتوم دا میلو کې چې کوم کسان ګرځي الا ماشاءالله ډېر دیندار کسان به پکې وي مون پکې څوک هم نه فرض پاتې کېږي قربانۍ لپاره چې کوم دی روان شي مون به پرېږدي نه زما دې آیات چې کوم ما تاسو ته وویل ټایم ختم دی دې آیات پسې یو بل آیات دی اللہ جل شانہ فرمائی زنوے اللہ فرمائی چکل اسماعیل علیہ السلام وے ابو زبا انشاءاللہ صبر کوم نو قرآن وی فلما اسلما کلچ پلار و زوی دوارا دا اللہ حکم تے غاڑا کی خدا دا اللہ حکم تا غاڑ
گردن نهادن دا اللہ حکم تے غاڑا کی خدا فلما اسلما چه پلار و زوی دوارا دا اللہ حکم تا غاڑا کی خدا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ او بچے پڑ مکھے واچھو پڑ مکھے نسکور اللہ اکبر اسماعیل علیہ السلام تو یہ بابا جان زستا بچے تزما والد محترم نو یو خو کچرتا ماتا دا خبر کور کے کڑے وے چی بچے علالوم دے زبح کوم دے نو ما با خپل والدین اجازت راغشتو دا مور نبا میں بدغا نیت بانے چی زبا قربانی ورکوم زا علالی گما ما با اجازت راغشتو اس چلو ٹک دا یو چی کل ما زبح کے نو ما نظما کمیس کو باسا ما کمیس مانو باسا او دغه کمیس بیوسی زما والدی له بور کې او ورته وی چې استاد وی تا نه مخ کلاړه د الله په دربار کې قرباني شو په دې کمیس باندې د خپل بچی تسلی کوا او بل والد محترم زما الله سونه خپې وتاړه مال الله سونه او خپې وتاړه نن چې تاسو سرویلا خپې تړې دا د اسماعیل علیہ السلام وصیت ما خپې وتاړه بچی ولې خپې وتاړم وې زګه چې اسنه ته په ما چاړه راکاږي زما الله سونه خپې خوځي او الله ناراض نشي زبد درد او د تکلیف د وجه نه خپې خودم الله به ناراض شي چې اسماعیل علیہ السلام په دې قرباني جوړ راضي نه دی نو ما خپې له سونه وتاړه او ابو داجی والد محترم کله چې ما لاله نو چاړه خطه راکړه مسلم دادا چې کله ساروي ذبح کې نو 13 چاړه وو په پس چاړه ساروي ما لاله قبله ته ولا مخه ساروي چې کله لاله قبله ته مخه ولا د علالو نه مخه دا آیات ویا انی وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين دا آیات ویا او بیا به دعا کی اللهم تقبل مني اللهم تقبل منا یا الله دا قربانی را ندا سے قبول کا کما تقبلت من ابراهيم عليه السلام څنګه چې تاسو ابراهيم عليه السلام نه قبول کړی و ندا بووي بیا وچاړه راکا او بل ما پړ مخه واچوا ما الٹا واچوا او ځان لسترګي وتړه ځکه چې ته زما پلارې زستا بچیم ته به ما ته ګورې زه به تا ته ګورم اسې نه ستا پړه کې رحم راشي په ما باندې او د الله قرآن وی فلما اسلما کله چې پلار او زوی دواړه د الله حکم ته غاړه کې خدا وتله للجبین او پړ مخې واچو نو الله فرمایي نادیناه ایا ابراهیم مونږ आवाज وکړو ابراهيم عليه السلام قد صدقت الرؤيا بتا خپل خوب رښتینه کو او ما دلته کوم دې بدل کې ګډ درکو ابراهيم عليه السلام جبريل السلام چې برنه ګډ روان کړي جنت نه دا هغه ګډ چې آدم عليه السلام دو ځامنو قرباني کړي وا ګډ قبول شو غنم پاتې شو جنت کې ګرځېدو جبريل السلام راوغشته لومبي اسمان ته جراغه جبريل السلام په خپل مبارک باندې دا الفاظ شروع شو الله اکبر الله اکبر جبريل السلام یې اسنه زورزم اسماعیل السلام په ځمکه پروت دی لار سره چاړه په لاس کې دا اسنه زما د ورلو نمخ کې چاړه پیرا کاږي وی الله اکبر الله اکبر ابراهيم عليه السلام چې आवाज اورېده وی دا خو د جبريل आवाज دی وی لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد دا تکبیرات دا تشریق چې کوم دی دا په امت باندې اج کوم دی لازم شو درشت منځونو کې سبا د سحر نه با تکبیرات ایام تشریق شروع شي سبا سحر نه درشت منځونو کې بتا تکبیرات په جهر باندې په تیز باندې یو ځل ویل دا د هر نارینه زنانا منځګزار د پاره ویل واجب دي هر حال زما یو خبرې ډېرې ټیم وړه نو الله جل شانه
توفیق را کړي، الله وخت را کړي دي. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمائی اقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ، پیغمبر السلام په مدینہ منوره کې 10 کال تیر کړي دي. هر کال پیغمبر علیہ السلام قربانی کړي وا او موږ چاله الله وسور کړي ساروي والے یو حصہ پکې خالص د حضور پاک صلی الله علیه وسلم په نوم مبارک باندې داوی روح مبارک باندې خپل والدینو پس قربانی نفلی قربانی چې کوم دی اوکې د قربانی مسائل او فضائل ننم ټیم شتا سبام ټیم شتا کم مسائل چې داسې وي تاسو ذهن کې وي دا غي متعلق تاسو کوي علما شتا. الحمدلله الله جل شانه د ټول مسلمانانو قربانی قبول کړي. او اخیری خبره کوم د ټول نه اهم سزا د ټول نه ضروري سزا په قربانی باندې د الله قرب د الله نزدېکت د ریا د نمائش د غوښې نیت د دې سوچ یاره چرته مې نه پرېښې دا در نه پرېږدم نه په دې سوچ باندې الله جل شانه مال وسره کړي تو قربانی کوم. الله ټول مسلمانانو په حال باندې رحم وکړي او الله جل شانه دې خبر مو توصله دام توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اللهم طب علينا قبل الموت، سهل علينا سكرات الموت، ارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والعقيدة. صلى الله تعالى على خير خلقه. سنة ولا مشاهد.